السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یوه ډیره جالبه او زبردسته طریقه درښیم. ملګرو هغه طریقه ده د مثلا چې تاسو د خپل د چینل په نوم باندې خپل د چینل URL یا لینک په کومه طریقه جوړ کړئ. نو ملګرو ډیره زبردسته او جالبه طریقه ده او ډیره اسانه طریقه ده. نو ملګرو نن په دې ویډیو کې زه تاسو سره دوه موضوعګانې شریکوم. یو دا چې په کومه طریقه موږ د خپل د چینل په نوم باندې خپل د چینل دپاره URL یا لینک جوړ کړو، او بله موضوع دا ده چې مثلا تاسو ته که چیرته د دغه آپشن نه میلاویږي او تاسو ته د دې آپشن نه پیدا کیږي، نو دا موږ په کومه طریقه سره پیدا کړو. نو اکثر ملګرو خپل دغه شرایط پوره کړي وي، خو لیکن هغوی ته بیا هم د چینل د URL او د لینک جوړولو په خپل نوم باندې آپشن ورته نه میلاویږي. نو د هغې حل لاره هم زه تاسو ته درښیم. نو دوستانو اوس راځم اولې موضوع ته، مثلا چې موږ د خپل د چینل په نوم باندې د خپل چینل دپاره URL یا لینک په کومه طریقه جوړ کړو او دا کوم شرایط لري چې د هغې شرایطو په پوره کولو سره د هغې نه وروسته موږ ته دغه لینک جوړولو آپشن راځي. نو ملګرو د ټولو څخه لومړی شرط چې ده هغه ستاسو چینل باید 100 سبسکرایبر ولري، او دویم شرط دا ده چې ستاسو چینل باید یو میاشت پخوانی وي، او دریم شرط دا ده چې ستاسو په چینل باندې پروفایل پکچر یا عکس لګیدلی وي، او څلورم شرط دا ده چې ستاسو په چینل باندې د بینر عکس لګیدلی وي. نو ملګرو دغه څلور شرایط چې ستاسو په چینل کې پوره شي، نو هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې د هغې دپاره کسټم URL یعنی د خپل د چینل په نوم باندې هغه ته یو لینک یا URL جوړ کړئ. نو ملګرو پاتې شله دویمه موضوع چې موږ دغه څلور شیونه په خپل چینل کې هم پوره کړي وي، خو بیا هم موږ ته مثلا د کسټم URL جوړولو آپشن نه راکول کیږي. نو د دې لامل او د دې وجوهات څه دي چې موږ هغه خپل هغه کامیانې د چینل څخه لرې کړو چې بیا موږ ته دغه آپشن راکړي چې موږ هم د خپل چینل دپاره کسټم URL یعنی د خپل په چینل نوم باندې موږ هم خپل چینل دپاره URL یا لینک جوړ کړو. نو ملګرو هغه به زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم. نو اوس راځم د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوم. ویډیو پوره وګورئ، هیڅ یو ځای هم در څخه پاتې نه شي. د ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د غنټې په نښان کلیک کړئ. نو دوستانو د ټولو څخه اول به تاسو خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. زه دغه براوزر د خلاصومه. نو چې ملګرو دا مو کله خلاص کړو، نو دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ یوټیوب سټوډیو. نو تاسو به دا ولیکئ ملګرو یوټیوب سټوډیو، دا د ما ولیکه. نو زه دا اوس سرچ کوم. نو ملګرو دا د اوس دا غلط شو رانه یوټیوب سټوډیو صحیح شو. دا مې سرچ کړ. نو ملګرو چې کله مو سرچ کړ، نو دغه یو باندې به کلیک کوئ، په بل باندې به کلیک نه کوئ. صحیح شو، ښه یې وګورئ. نو چې په دې باندې مو کلیک کړو، نو ملګرو که چېرته تاسو څخه د GML غوښته، نو یوټیوب والا GML به ورته داخل کړئ. نو هغې څخه وروسته به تاسو ته خپله سټوډیو ستاسو د چینل خلاصه شي دغه شانتې. نو ملګرو چې ستاسو د چینل دغه سټوډیو تاسو ته خلاصه شوه، نو تاسو به دغه آپشن باندې بیا کلیک کړئ. دا د کسټمایز آپشن ده. صحیح شو ملګرو، دغه یو باندې به کلیک کوئ. نو چې ملګرو چې په دې باندې مو کلیک نو دا د ما پې کلیک وکړئ. نو دې څخه وروسته به تاسو ته دغه صفحه خلاصه شي. بیا به تاسو په دغه دریم آپشن باندې کلیک کوئ. یو منټ زه درته په نښه کړم. بیسیک انفو دغه یو په دې باندې به بیا کلیک کوئ. صحیح شو ملګرو. نو چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته به ستاسو د چینل هغه مخکینی URL یعنی لینک راواخلي، او د دې څخه لاندې به ورته هغه لیکل شوی وي چې تاسو ورته مثلا کسټم URL یا کسټم لینک ورکړئ دغه یو. نو تاسو به بیا په دې باندې کلیک وکوئ، سیټ ا کسټم URL فور یور چینل. نو ملګرو چې په دې باندې مو کلیک وکړو، نو دلته تاسو ته دوه آپشن راځي. یو ده چې ستاسو د چینل کوم نوم چې همغه ډایرکټ رااخلي. صحیح شو. نو دغه د اولنی آپشن کې همغه د چینل د همغه نوم یې ډایرکټ راواخیسته، او دغه کوم دویم آپشن چې د دې کې تاسو ته مثلا اختیار درکول کېږي چې مثلا تاسو ورسره کوم شی اضافه کوئ،
نو تاسو کولی شئ چې کوم شی ورسره اضافه کړئ نو دلته هم دا ورته لیکلی هم شي مثلا چې هر څه ورسره اضافه کوئ هغه ورته ولیکئ صحیح شو ملګرو نو زه نه غواړم چې دلته څه اضافه شي بس همدغه نوم یې کافي ده چې همدغه نوم باندې د ده URL جوړ شي نو بیرته برینې ته اړومه نو ملګرو چې کله داسې پورې مو کار وکړ نو دې څخه وروسته چې ده تاسو هغه بار سر کې تاسو ته د یو آپشن ښکاري 1 منټ زه درته په نښه کومه نو ملګرو دغه بار سر کې تاسو ته د پبلش آپشن ښکاري دغه یو صحیح شو ملګرو نو په دې باندې به بیا کلیک وکړئ په دې پبلش باندې به کلیک وکړئ نو ملګرو چې کله په دې پبلش باندې کلیک وکړو نو دا به بیا کنفرم کوي نو دغه یو کنفرم ده نو په دې کنفرم باندې به بیا کلیک وکړئ صحیح شو ملګرو چې په دې باندې مو کلیک وکړو نو ستاسو د چینل هغه URL او هغه لینک به اتومات بدل شي دا د ما چینل اپلیکیشن کې راوړو تاسو خپل لیدلی شي دا د بدل شوی ده صحیح شو ملګرو ښه ملګرو اوس که تاسو ته د URL د چینج کولو یا کسټم URL آپشن نه درکوي نو تاسو به څه کوئ ټولو څخه اول به خپل یوټیوب اپلیکیشن خلاص کړئ نو ملګرو چې دغه اپلیکیشن مو خلاص کړ نو دلته به خپل چینل ته ورشئ نو په لوګو باندې به کلیک کړئ یو چینل باندې به کلیک کړئ دې څخه وروسته به ایډیټ چینل په دې باندې به کلیک کړئ ټولو څخه اول به تاسو داسې کوئ چې د چینل هغه لوګو او هغه کوم پروفایل چې ده هغه به ورته چینج کوئ صحیح شو ملګرو دویم دا د چینل نوم به چینج کوئ مثلا پښتو کې لیکلی هغه به انګلیش کې لیکئ او دریم دا ده چې تاسو به ډسکرپشن ورته چینج کوئ مثلا ډسکرپشن کې څه شی نه خوا دې خوا لیکلي نو هغه به ورته چینج کوئ هغه به صحیح کوئ نو دې څخه وروسته ملګرو چې دغه کارونه مو وکړه نو بیا تاسو ته د هغه کسټم URL هغه آپشن تاسو ته درکوي 100% نو دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو چې څنګه مونږ د خپل چینل دپاره د خپل د چینل په نوم باندې یو کسټم URL یعنی یو لینک جوړ کو نو دوستانو که چیرته ویډیو مو خوښه شوی نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري ترې هم استفاده وکړي او زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم والسلام